السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو ستړي مې سره دی. امید لرم چې خوشحاله به یې، ژوندي به یې، د ژوند نه به مزې اخلئ. او ستاسو ورور جان محمد تاسو ته بیا د سکرین په شیشه باندې مخاطب دی. ما یو نظم لیکلی دی، زه به تاسو سره هغه هم شیر کوم، خو یو مصره به درته مخکې ووایم د دغه نظم نه چې سپي د خانانو راپسې دي، سپي د خانانو راپسې دي، لکه ملنګ مې په کوڅو کې ځغلي. دا چې سوال کوي جړېږي دا پښتون دی، دا چې هره ورځ قتلېږي دا پښتون دی. ژوند کول لیزې نشته په دنیا کې، استحصال چې هر ځای کېږي دا پښتون دی. بې ګناه چې زولنې ورته پرتې دي، بر نه حقه چې قتلېږي دا پښتون دی. نه چلېږي اختیار په خپله خاوره، در په در چې خوري کېږي دا پښتون دی. پرمختګ ته یې څوک نه پرېږدي وطن کې، چې ژوندون ورته ګرانېږي دا پښتون دی. سر یو خبرې ډېرې دي جانیا، سر یو خبرې ډېرې دي جانیا، دا چې رستو پاتې کېږي دا پښتون دی.